سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. سادات وایي لومړی زه د جګړې میدان ته ځم بیا مې سرتیري لیږم. د طالبانو یوې مخالفې جبهې مشر سمیع سادات وایي زه خپل هیواد ته ځم، لومړی نظامي لباس اغوندم، بیا د طالبانو پر ضد جنګیږم او هیواد پرې آزادوم. نوموړی وایي له دوی سره خبرې نه بلکې جګړه کوو او د جګړې له لارې ماته ورکوو. هغه وویل طالبان په خبرو نه پوهیږي، باید د جګړې د لارې یې پوه کړو. سادات خبرداری ورکوي چې د طالب پرځونې لپاره له جګړې پرته بله لاره نه لري. هغه وایي چې موږ مجبور یو چې جګړه وکړو. سادات زیاته کړه د احمد مسعود په مشرۍ له جبهې سره توافق ته نه دی رسېدلی او جدا جبهه یې جوړه کړې ده. علي وزیر پاکستان ته ویلي د امریکا په ډالرو ماړه نه شوئ، اوس افغانان لوټئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د پاکستان حکومت له لوري د افغان کډوالو زورونې او اخراج ته په اشارې وایي د امریکا مرستو مو خېټه ډکه نه کړه چې اوس له افغانانو حلاله مړۍ اخلئ. دغه پښتون سیاستوال ویلي پېښور او ګرچاپېره سیمو کې له افغان کاروباریانو د پیسو، سرو زرو او ډالرو لوټ او تالان روان دی. دفاع وزارت د هرات له زلزلې ځپلو سره د 36 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه. دفاع وزارت د هرات له زلزلې ځپلو سره د کورونو جوړولو په برخه کې د 36 میلیونه او 540,000 افغانۍ نغدي مرسته کړې ده. یاد وزارت زیاته کړې چې د دې نغدي مرستې سربیره یې زلزله ځپلو سیمو ته خپل مسلکي او فني ټیمونه هم استولي دي. دغه وزارت له دې وړاندې هم په لویدیځ زون کې له زلزله ځپلو سره 10 میلیونه افغانۍ مرسته کړې وه. بوګټي وایي ټول ناقانونه کډوال په 2 پړاوونو کې له پاکستانه وباسو. له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو د ضرب الجل د نږدې کېدو سره سم دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګټي ویلي چې له پاکستانه به ټول غیر قانوني کډوال په 2 پړاوونو کې وایستل شي. پاکستان رسنیو د بوګټي له خبره راپور ورکړی چې لومړی پړاو کې به هغه کډوال وایستل شي چې د سفر کولو قانوني اسناد نه لري او په 2م پړاو کې به هغه کډوال چې د پاکستان پیژند کارت لري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره ثبت دی وایستل شي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې دغه بهیر یوازې د افغان کډوالو لپاره نه دی، خو په پاکستان کې ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي. دغه پاکستاني چارواکي زیاته کړې چې 15,000 څخه تر 20,000 افغان کډوال په داوطلبانه توګه دغه هیواد پریښی دی. ملګري ملتونه وایي له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو ایستل به ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ادارو په دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې که د طالبانو د تعقیب له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان له لوري افغانستان ته په زوره واستول شي، شکنجه او توقیف بشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د سلګونه زرو افغان کډوالو په زوره ایستل به د بشري حقونو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 1 له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت وروستی مهلت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ او د کډوالۍ د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دواړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقونو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي، له پاکستاني چارواکو څخه په کلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. جک سالیوان وایي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سالیوان پرون یکشنبه له CNN تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنګټن اسرائیل ته د بشري مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکیانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسایل په ګوته کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش چې اسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسېدلی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکیانو مرګ ژوبلې د منلو نه دي. هغه ویلي په غزه کې وضعیت په خطرناکه ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډېر خواشینی یم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه یې د بشري اړتیاو د رسولو په خاطر غوښتنه کوي اسرائیل پوځ عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګ ژوبلو شمېر د منلو په پاکستان کې د جماعت اسلامي ګوند زرګونو پلویانو یکشنبه د اکتوبر 9 چې د لړمو نیټه ده په پایتخت اسلام آباد کې په غزې کې په فلسطینیانو باندې د اسرائیل بمباریو پر ضد لاریون وکړ او د امریکا ضد شعارونه یې ورکول. دې لاریون کوونکو چې غوښتل یې د اپارا څلور لارې څخه د متحده ایالاتونو د سفارت پورې لاریون وکړي. په امریکا یې تور ولګاوه چې د تېري کوونکي ملاتړ کوي، خو د امنیتي ځواکونو د جدي اقدام له کبله مظاهرچیان اړ شول چې د اسلام آباد هغې سیمې ولاړ شي چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه او سیاسي استازولۍ پکې دي او یوازې یې د ښار په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. پولیسو همدارنګه تېره شپه د دې مظاهرچیانو خیمې ړنګې کړلې او د جماعت اسلامي سیمه ییزو مشرانو
په ګډون یې لسګونه پلویان ونیول او بندیان یې کړل. د جماعت اسلامي ګوند همدې مظاهرو له کبله په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو سفارت امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې وه چې د یکشنبې په ورځ په ښار او شاوخوا سیمو کې د ضرورت پرته ګرځېدل راګرځېدل ونه کړي. پوچا وایي ژمي کې د هرات زلزله ځپلو سره مرستو لپاره نږدې 80 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه تازه راپورټ کې چې د خپلې بڼې لومړنی هغه یې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو خلکو سره د خیریه بنسټونو لخوا د شویو مرستو جزئیات په ډاګه کړي دي. د ادارې همداراز ویلي چې لا هم څه کم 80 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې په ژمي کې پرې له اړمنو خلکو سره مرسته وشي. اوچا وایي په ټوله کې 1514 کلي د زلزلې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د مړو شویو کسانو شمېر نږدې 1500 او د ټپیانو 2000 ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي له 1514 زیانمنو شویو کلیو څخه د 409 کلیو سره مرستې شوي، 7300 کورنیو ته نقدي مرسته ورکړه، 103,000 کسانو باندې خوراکي توکي ویشل شوي دي او 43,000 کسانو ته سرپناه برابره شوې ده. اوچا ویلي دا مرستې د اکتوبر میاشتې له 9 تر 30 نیټې شوي دي. دا اداره وایي د هرات له زلزله ځپلو سره مرستو لپاره له ژمنه شویو پیسو نه 4.3 میلیونه ډالر د اکتوبر میاشتې تر 30 ترلاسه شوي، خو په ژمي کې له اړمنو خلکو سره د مرستو دوام لپاره په عاجله توګه 9.3 میلیونه نورو ډالرو ته اړتیا ده. وروستی خبر دا چې اروپایي ټولنه وایي هغو افغان کډوالو ته یې 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي چې له نورو هیوادونو نه خپل هیواد ته بیرته ستنیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دفتر ویلي چې دغه مرستې به د کډوالو نړیوال سازمان له لوري پر بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو وویشي. دفتر داسې مهال دا اعلان کوي چې له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د اخراج لپاره د دغه هیواد د حکومت له لوري ټاکل شوی ضرب الاجل مخ په خلاصېدو دی. قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه، تر بیا نور مهمو خبرونو راپورونه چې ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم. ټول یو له مو سپارم د الله په امان.